پنجاب د حکومت لوی درستیز عاصم منیر خبرو څرګنده کړه چې افغانستان د دوی دښمن ده او دوی افغانستان ته مطلق په زړه کې کینه لري او د افغانستان 50 کلن تاریخ کې نظامونه نړولي دي او افغانانو ته یې مختلفې انګیزې ورکړي دي. د امریکا او د هغوی د متحدینو پیسې اخیستې دي او په مختلفو نومونو یې په افغان خاوره کې استعمال کړي دي تر څو په افغانستان کې یو قوي پیاوړی مرکزي دولت جوړ نشي. د دوی لپاره د داود خان، ډاکټر نجیب، رباني او ګلبدین او ورسره د ملا برادر او ملا هیبت الله هیڅ توپیر نشته. په افغان خاوره کې کله هم چې قوي او مقتدر دولت د جوړښت مټې ایښودل کېږي دوی ورته مختلفې بهانې لټوي او انګیزې غوروي تر څو نظامونه په افغانستان کې چپه کړي. دلته هغه اشخاص چې په تیر جمهوریت کې او یا په اوس وخت کې د امارت په وخت کې د پاکستان په سفارت کې ګرمې ډوډۍ خوري او د دوی د استخباراتو سره نږدې کار کوي یا په اسلام آباد کې اوسېدل د هغه ځای د انګیزو اخیستل او افغان خاورې ته د بدبختیو راوړل کار ګرځېدلی و، هغوی ته شرم پکار ده. دوی هم خپل هیواد، خپل ځان او خپله کورنۍ ذلیلوي. بنان د همدغې لړۍ تداوم د همغه لړۍ چې 50 کاله وړاندې دوی پیل کړې وه تداوم همدا اوس هم د دغه تداوم په نتیجه کې همدا اوس هم خپل جاسوسان روزي او کوشش دا کوي چې په افغانستان کې نظامونه ړنګ کړي، چلنج کړي او افغان خاوره خوارزاره کړي. همدغه مسایلو باندې موږ د افغانستان په ولسي جرګه کې په ډېر جرأت سره د افغان ولس لپاره غږ اوچتاوه او موږ به هم دغه ډلې خلکو ته چې افغانستان یې کنډواله کړی و او د پاکستان به یې انګیزې اخیستې او هغه ډلو خلکو ته چې افغانستان به یې نه منه او افغانیت به یې نه منه او افغانستان دا چتر به یې د ولس څخه اخیسته چور چپاول غصب او جنجالو کې ګیر و. موږ واضح ورته پیشنهاد کوو چې راشئ تاسې د افغانستان د یو چتر لاندې د افغانستان د مؤسس د لوی احمد شاه بابا د ملي او تاریخي قیادت لاندې راشئ راټول شئ او هغه یو ملي سمبول وګرځوئ. تاسې د افغانیت د چتر لاندې په افغانستان کې ټول ژوند وکوئ. اما بدبختانه د هغه شریرو کړیو لخوا چې افغان خاوره یې د جنګ ډګر ګرځولی و د عاصم منیر غوندې پخوانیو لوی درستیزانو ته او د ایسای جاسوسانو ته یې کار کاوه. هغوی په هیوادپالو باندې تل ټاپې وهلې او کوشش یې کوو چې هیوادپاله اشخاص په افغانستان کې قدرت ته ونه رسیږي ځکه بیا د دوی بیړۍ غرق کیږي. اوس هم همدا لړۍ دوام لري که د امارت په منځ کې ځینې اشخاص چې د پاکستان د استخباراتو سره نږدې رابطې لري باید شناسایی شي او د دوی بیړۍ د حکومت په چارو کې غرق شي. د افغانستان لپاره کار کول د هیواد